اغلو زنکو میرمنو السلام علیکم. نن زه ستاسو خور منیبه خان ستاسو سره زموږ ستاسو د پښتون قوم د بیل وجود د بقا یووالي امن او پرمختګ په هکله یو څو خبرې کول غواړم. اغلو اول به ځان په دې خبره پوه کړو چې د یو قوم بیل وجود څه ته وایي او د یو قوم د بیل وجود د بقا یووالي امن او پرمختګ لپاره کومې خبرې لازم دي او د قوم میرمنې زینکې د قوم د بیل وجود د بقا یووالي امن او پرمختګ لپاره څه ګامونه پورته کولی شي. اغلو د یو قوم بیل وجود د هغه قوم د تاریخ ژبې جامد دود دستور او خاورې سره تړلی وي. که چېرې د یو قوم تر لاسه د بیل وجود ژبه جامه دود دستور او تاریخ او خاوره لاړه د هغې قوم تر لاسه بیل وجود لاړو او پاتې شوه خبره د یو قوم د یووالي امن او پرمختګ. نو که چېرې په یو قوم کې یووالي امن او پرمختګ نه وي نو هغه قوم د نورو قومونو غلام جوړیږي، غلام وي. اوس به راشو دې خبرې ته چې د قوم میرمنې جنکې د قوم د پرمختګ یووالي امن او د بیل وجود د بقا دپاره څه ګامونه پورته کولی شي. اغلو په دې ټولو کې تر ټولو اهم څیز شعور دی، پوهه ده. که چېرې موږ د خپل پښتون قوم د شعور دپاره کار وکړو، د پوهې دپاره کار وکړو، نو موږ ته به د خپل پښتون قوم د بیل وجود د بقا یووالي امن او پرمختګ دا مرام لږ ستان وي. هسې هم که موږ د خپل پښتون قوم د بیل وجود د بقا یووالي امن او پرمختګ دپاره د پوهې دپاره د شعور دپاره په خپله پښتو ژبه کې د زده کړې خبره کوو، په خپله پښتو ژبه کې د بنیادي زده کړې خبره کوو، نو په دې هکله به قوم ته شعور ورکول غواړي، قوم به د حقیقت نه خبرول غواړي، ځکه چې زموږ پښتون قوم ته خو سبل څه ښودلی شوي دي. دغه شان که چېرې موږ قوم ته د قوم په پرمختګ کې د میرمنو د کردار اهمیت ښودل غواړو نو په دې هکله به قوم ته شعور ورکول غواړي، قوم به د حقیقت نه خبرول غواړي، ځکه چې زموږ پښتون قوم ته خو سبل څه ښودلی شوي دي. اغلو موږ د قوم بنیاد چې کور دی نه شعور را بیدارولی شو، قوم د حقیقت نه خبرولی شو، په قوم کې پوهه خورولی شو، قوم د یو ماشومې د تعلیم نه خبرولی شو، قوم د یو میرمنې ډاکټرې استازې جوړېدو او دفتر او پارلیمان کې د ناستې د اهمیت نه خبرولی شو، ځکه چې زموږ پښتون قوم ته خو سبل څه ښودلی شوي دي. نو اغلو سمو خیال دی د خپل پښتون قوم د بیل وجود د بقا یووالي امن او پرمختګ دپاره د شعور دپاره یو ځای کېږو. نو بیا راځئ چې د خپل پښتون قوم د بیل وجود د بقا یووالي امن او پرمختګ دپاره او د شعور دپاره په یو ځای ګامونه پورته کړو. ستاسو د ملګرتیا په تمه ستاسو خور منیبه خان. والسلام. ژوندی دې وي پښتون قوم، ژوندی دې وي ډاکټر خان تحریک.